بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د کابل ولایت د موسهي ولسوالۍ د چقاوي دښتې د تورې غونډۍ سیمې ته راغلي یو او دلته مو دغه څاه د دغه څاه افتتاح لپاره راغلي یو. دغه څاه د ننسي خور چې په استرالیا کې ده، د هغې په مالي لګښت باندې دلته مو څاه وکندله او د دې لپاره چې دلته برمه کامیابه نه ده یا برمه نتیجه نه ورکوي، نو څاه مو وکندله او بیا د سولر سیستم ورته فعال کړ، بیا ډیکۍ ورته جوړه کړه او د دې ډیکۍ له طریقه دا تقریبا 20-30 کوره دلته پراته دي او دوی اوبه نه لري. د احساس خیري موسسې د سروې په نتیجه کې دغه منطقه او دغه کلی ورته انتخاب شو او دلته مو څاه ورته وویستله او اوس د دې خلکو د اوبو مشکل حل شوی ده. موږ د ننسي خور نه بیا هم مننه کوو کور ودان چې د دې خلکو د اوبو مشکل یې حل کړه او دا صدقه جاریه هم د هغې او هم د هغې د کورنۍ لپاره ده. او بیا هم غږ پې کوو چې په راتلونکي کې په داسې خپل صدقات جاریې صدقو ته دوام ورکړي او افغانستان کې په مختلفو بخشونو کې مختلف ضرورتونه دي خلکو چې هغه ضرورتونه رفع کړي او موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي او د همدې پیام له لارې په نورو خلکو هغه افغانان چې په داخل کې یا په خارج کې په هغوی باندې غږ کوو چې خپلو افغانانو او د نیازمندو خلکو لاسنیوی وکړي او د هغوی ضرورتونه پوره کړي. دای حساس خیریه بنسان، دای حساس خیریه بنسان، د غریب انسان مدار